د کولوسیانو په نوم خط 4 باب. ای مالکانو، د خپلو غلامانو سره عدل او انصاف کوئ، ځکه چې تاسو په دې پوهه یئ چې په اسمان کې ستاسو هم یو مالک شته. په دعا کې مشغول او بیدار اوسئ او شکرګزاري کوئ او ورسره زموږ دپاره هم دعا کوئ چې خدای موږ له موقع راکړي چې د هغه پیغام واورو چې موږ د مسیح هغه راز بیانولی شو چې د هغه په سبب هم زه قید کړی شوی یم او چې هغه داسې څرګند کړم څنګه چې ما له کول پکار دي. وخت قیمتي وګڼئ او د بېایمانانو سره د هوښیارۍ سلوک کوئ. ستاسو کلام دې همیشه داسې د فضل نه ډک او خوندناک وي چې تاسو هر چا له مناسب جواب ورکولی شئ. تاسو به زما په هکله زموږ د خوږ ورور او وفادار خدمتګار تخیکوس نه واورئ چې د مالک په کار کې زموږ ملګری دی. ما هغه د دې دپاره درولېږلو چې تاسو زموږ په حال خبر کی او تسلي درکړي او د هغه سره زموږ اعتباري او خوږ ورور اونیسیموس هم درځي او هغه ستاسو نه یو دی. هغوی به تاسو ته د دې ځای په باب کې ټولې خبرې وکړي. اریسترخوس چې ما سره قیدي دی سلام درلیږي او دغه شان د برنبا تربور مرکوس هم د چا په هکله چې تاسو ته حکم درکړی شوی و چې که هغه راغی نو ښه هرکلی وکئ او یسوع چې ورته یوستس وایي هم سلام وایي. دوی له یهودیانو نه 3 کسان دي چې د خدای د باچایۍ په کار کې زما ملګري دي او په هغوی زما لویه تسلي ده. د عیسی مسیح د خادم افراس چې ستاسو نه یو دی د هغو هم سلام قبول کړئ. هغه تل ستاسو دپاره لاس په دعا دی چې تاسو د کاملان او د مضبوطې عقیدې خاوندان شئ او د خدای په مرضۍ چلیدونکي پاکان شئ. زه د هغه ګواه یم چې هغه ستاسو دپاره او د لودیکیا او د هیراپولس د خلکو دپاره ډیره خواري کوي او خوږ طبیب لوکا او دیماس درته سلام وایي. د لودیکیا ورونو او نمفاس او د هغې د کور جومات ته سلام ووایئ او هر کله چې دا خط ولولئ نو بیا یې د لودیکیا په جومات کې هم واوروئ او هغه خط چې د لودیکیا نه راشي نو هغه تاسو هم ولولئ او اریخیپوس ته ووایئ چې کوم خدمت چې په مالک کې تا ته سپارلی شوی دی هغه پوره کړه. زه پولس په خپل لاس تاسو ته سلام لیکم. زما زنځیرونه په یاد ساتئ. په تاسو دې د خدای فضل وي.